هر سړی ته چې ګورې نو د عقل جنازه یې وتې ده. هر سړی ته چې ګورې خفه نه شئ تاسو دې ځان ته چې وګورئ د عقل جنازه م وتې ده. عقلمند خلق چې وو هغه لاړل، هغه ختم شو. عقلمند ممکن نشته او نه زمونږ عقل سره څه کار شته. که عوام دین د عقل جنازه یې وتې ده او که خواص دین د عقل جنازه یې. عقلمند خلق هغه وو چې چا به د خپل ځان نه په بل چا باندې ترجیح ورکړو. نن په پاکستان کې وګوره هر یو سړی شرمخ دی، لکه په ځنګل کې شرمخان نور زناور خوري او وخت پې تېروي، داسې موږ په پاکستان کې شرمخان یو چې د چا لږ زور شته نو هغه بل ماتوي او بل خوري. پاکستان کې لاندې وګورئ علاقه سرکار کې په دفترو کې شرمخان ناست چې ورشي چې ته خوړلی نه نو ستا کار نه کېږي، خوري به دی، شوکۍ به دی، لوټکۍ به دی. قبایلو له ورشه جرګه سیسټم دی پکې د قبایلو ملکانو چې ته خوړلی نه او حلال کړی نه ستا فیصله نه کوي. مونږ له راشه چې ملا صاحب پلار مې مړ دی کفن څومره راوړم نو زه به وایم چې 40 ګزه راوړم. اوس دا سوچ زه نه کوم چې د دې خانه خراب بچي پلار مړ دی او د سره خدا نه درک نه لګي نو دی به 40 ګزه کفن د کم ځای نه راوړي. د شرمم چرته منډه کی یا کور گاڼه کی یا د ښځې جامې گاڼه کی 40 ګزه کفن له اوس پیسې پیدا کړي. زړو ښځو نه چې تپوس وکړي چې ادې څه حکم